سلامونه ملګرو، په دې هیله چې ښه یاستئ. د لاراول د کورس څلورمه ویډیو ده او په دې ویډیو کې به موږ په ویوز باندې کار کوو. همدارنګه لایوټس به جوړو، سب ویوز به انتقالو خپل لایوټ ته. په تیره ویډیو کې چې دی موږ په بلیډ ډایرکټیوز باندې کار کړو چې د هغې د جملې څخه موږ اف کنډیشنل لاجیک لوستی و، سویچ سټیټمنټ مو لوستی و او همدارنګه په لوپس باندې مو کار کړو. په دې ویډیو کې به موږ فردر په ویوز باندې کار کوو. نو تر هر څه لومړی زه راځم او دغه اضافي کوډ چې دی دا زه ریموف کوم د دې څخه. په همدې ترتیب سره web.php فایل کې هم زه د اضافي کوډ چې دی دا ریموف کوم. دا دواړه صفحې به زه کلوز کړم او د دې نه وروسته به زه راشم ویوز ډایرکټري ته. په ویوز ډایرکټري کې چې دی موږ به یو فولډر جوړ کړو د لایوټس په نوم باندې. نو دې لایوټس ډایرکټري کې چې دی زما مین لایوټ به دلته پروت دی. زه به راشم دې فایل ته به نوم ورکړم اپ. نو دا فایل ما سره جوړ شو. اوس به د دې نه وروسته موږ راشو او دلته به HTML5 صفحه جوړه کړو. دې ځای کې به موږ سره درې سیکشن وي. زه راځم ډیف ټیګ اچوم او په دې ځای کې زه تاسو ته ښایم چې یو سیکشن به موږ سره هیډر وي، یعنی یو برخه د صفحې چې ده د لایوټ چې ده هغه به موږ سره هیډر وي. دوهمه برخه چې ده هغه به موږ سره مین صفحه وي یا به کنټینټ وي، صحیح ده. او دریمه حصه د دې مین لایوټ چې ده هغه به موږ سره فوټر وي. که تاسو ویب سایټ وګورئ نو هغې کې موږ سره اول هیډر راځي، بیا دې ځای کې کنټینټ صفحه راځي او لاندې چې ده موږ سره فوټر راځي. نو تر هر څه لومړی به زه دلته راشم او په دې ځای کې به زه هیډر ورته ولیکم. دا هیډر ټیګ به زه کلوز کړم او په دې ځای کې چې دی زه به یو نیو ولیکم او دا نیو ټیګ به هم کلوز کړم. دلته به زه راشم او یو انکر ټیګ به ولیکم او په دې کې به زه خپله صفحه یا هغه روټ صفحه چې ده هغه به ورته معرفي کړم چې ما سره ده هوم صفحه. نو دا یو نیب ما جوړ کړ، سیمپل یو نیب دی موږ سره. دا به زه سیو کړم. د دې نه وروسته زه راځم او په دې ځای کې چې دی مین کنټینټ ورته ښیم. نو دا زما مین کنټینټ چې دی دا به د بلې صفحې څخه راځي، یعنی دا لایوټ چې دی دا به موږ سره اکسټینډ کوي، صحیح ده. دی چې کله اکسټینډ کړ نو په هغه صفحه کې اوس لکه فرضاً دا اباوټ صفحه ده موږ سره، په اباوټ صفحه کې به دلته ماته اول نیبس ښکاري، بیا به دا زما دا کنټینټس دي دا به د نیبس نه لاندې ښکاري او دا همدارنګه دې ځای کې به ماته لاندې فوټر ښکاري. نو زه څنګه کوم، راځم یو ډایرکټیو ده موږ سره د یل په نوم باندې او په دې کې زه ورته لیکم چې کنټینټ او دې ځای کې چې دی زه راځم یو فوټر لیکم ورته او فوټر کې زه یو پی ټیګ اچوم او په دې کې زه ورته لیکم چې فار ایگزامپل کاپی رایټ. نو ما سره زما لایوټ مرتب شو، ترتیب شو، صحیح شو. اوس دغه لایوټ چې دی موږ به څنګه په اباوټ صفحه کې استفاده کوو. نو راځو په دې باندې کار کوو. زه اباوټ صفحه راخلاصوم او په اباوټ صفحه کې زه لومړي سر کې دلته په دې ځای کې ورته لیکم at extends. at extends چې دی دا موږ سره یو بل ډایرکټیو ده. په دې ځای کې به موږ خپل لایوټ ورته مشخص کړو. تاسو وګورئ زما لایوټ چې دی لایوټس بیا اپ فایل دی، صحیح ده. نو ما ورته اول فولډر یا ډایرکټري وښوده او بیا د هغې نه وروسته اپ صفحه مې ورته وښوده، یعنی لایوټ مې ورته وښوده. بیا دې نه وروسته ځای کې موږ سره یو بل ډایرکټیو دی، هغې ته موږ سیکشن وایو. نو دا صفحه به زما په دې لایوټ کې راوپن کېږي، البته د هیډر سیکشن نه وروسته او د فوټر نه پورته په منځ کې به ماته دا خپله صفحه یا دا معلومات به په لایوټ کې راوپن کېږي. نو زه دلته راځم او ورته لیکم کنټینټ او دې ځای کې چې دی موږ به دا خپل سیکشن اینډ کړو. اوس که تاسې راشئ دا سیو کړئ او دلته دا ریفریش کړئ نو تاسو ته ښکاري چې دلته موږ سره هوم راغی، اباوټ راغی او کنټاکټ راغی. نو زموږ صفحه چې ده دا اوس د یو لایوټ برخه شوه. نو دا به هغه لایوټ چې موږ جوړ کړی دی د app.blade.php په نوم باندې دا به موږ سره دا اکسټینډ کوي او په دې برخه کې @yield کنټینټ کې زمونږ د صفحې معلومات به راښکاره کیږي او بیا د هغې نه وروسته موږ سره فوټر راځي. نو تاسو وګورئ اول ما سره هیډر راغی،
دا زما هیډر دی. بیا زما د اباوټ صفحې موضوعات یا ویریبلز معلومات ډیټا چې دا ما ته راښکاره کړه. او همدارنګه په اخره کې چې دی موږ سره فوټر راغی. نو دا موږ سره لایوډ شو. اوس به راشو او همدارنګه په سب ویوز باندې به کار وکړو. فار ایگزامپل زه غواړم چې دغه هیډر سیکشن چې دی دا باید د یو بلې صفحې څخه ماته راشي. نو زه به دلته راشم او په دې ځای کې په ویوز کې به یو صفحه جوړه کړم د هیډرز په نوم باندې. او په دې ځای کې زه دا هیډر به دې ځای نه کټ کړم او را به شم دا به دلته پیسټ کړم په دې شکل. app.blade.php فایل ته به راشم او په دې ځای کې به زه خپله صفحه ورته معرفي کړم. څنګه به ورته معرفي کوم؟ دلته به راشم @include به ورته ولیکم او په دې کې به زه د خپلې صفحې نوم ورته ورکړم چې زما د صفحې نوم چې دی هیډر دی. نو اوس وګورئ که زه دا سیف کړم نو زموږ په لایوډ سیستم باندې کوم اغېز نه راځي. نو تاسو ته ښکاري چې هوم، اباوټ، کنټکټ ټول هیډر ما سره مشخصا شته. فار ایگزامپل زه دلته راغلم او ورته لیکم چې یو پی ټیګ لیکم this is my header. نو دا موږ سره اوس سب ویو ده. صحیح شو؟ سب ویو موږ په دې طریقه باندې په یو لایوډ کې استفاده کولی شو. تاسو کولی شئ چې دا سب ویو همدارنګه په یو بله صفحه کې چې د اباوټ صفحه ده دلته هم استفاده کړئ. څه رقم به استفاده کوو؟ @include به ولیکئ او په دې ځای کې فار ایگزامپل زه ورته لیکم هیډر. نو دا تاسو سیف کړئ. نو اوس ګورئ تاسو سره پاس هم هیډر راغی، لاندې هم هیډر راغی. دا هیډر چې دی دا د لایوډ نه راځي او دا هیډر چې دی دا موږ سره د اباوټ صفحې نه راځي. همدارنګه تاسو کولی شئ چې د فوټر لپاره هم یو سب ویو جوړه کړئ. نو زه به دلته راشم او ورته به ولیکم چې include footer. دا به زه سیف کړم او دې ځای کې به یو فایل د فوټر په نوم باندې جوړ کړم. هغه کوډ چې ما کاپي کړی هغه به زه دلته پیسټ کړم او دلته به ریفرش کړم. نو کومه ستونزه تاسو سره نه راځي. نو که تاسې غواړئ چې کوډ مو واضحه شي، کلین کوډ چې دی دا موږ سره یو بخش دی په پروګرامینګ کې. نو که تاسې غواړئ چې کوډ مو ولوستل شي، واضحه وي، نو باید تاسې کلین کوډ ته اهمیت ورکړئ. نو که زه اوس چېرته غواړم یو څه فوټر کې اضافه کړم نو په اسانه ډول باندې زه کولی شم چې دلته اضافه کړم. فار ایگزامپل زه دلته راځم او ورته لیکم ناو او په دې کې به موږ ورته مشخص کړو چې ایر. نو دا به موږ سیف کړو. اوس به راشو دا ریفرش کړو نو تاسو ته ښکاري چې 2006 شی راوست. په همدې طریقه باندې تاسو کولی شئ چې دلته نوټ ټیکس ورسره هم واخلئ. نو زه به راشم دا به کنکټینیټ کړم او په دې ځای کې به ورته ولیکم چې فار ایگزامپل کوډ with مجیب. دا به زه سیف کړم او دلته به دا ریفرش کړم. نو تاسو ته ښکاري چې دې ځای کې موږ ته پراپر موجب وښوده. فار ایگزامپل دلته مسافه ورکوئ نو دلته به راشئ دا به فاصله به ورکړئ. دا به اوس سیف کړئ. نو تاسو سره به په پراپر شکل باندې کاپي رایټ ارټ ایر به راخلي. دې نه وروسته کوډ with مجیب به درته ښایي. نو په دې طریقه باندې موږ لایوډز جوړولی شو. همدارنګه سب ویوز یا پارشل ویوز چې دی هغه موږ استفاده کولی شو. او مین کنټینټ چې دی هغه موږ د یلډ کنټینټ په ذریعه باندې ښودلی شو. نو دلته تاسو وګورئ دا یلډ کنټینټ دی. نو دا موږ سره لایوډ شو او تر بل ویډیو د خدای په امان.